صبر 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 وکړئ، د صبر میوه خوږه ده. سلامونه قدرمنو، پښتانه قام ته هر ځای په هر مجلس کې، په هره جرګه کې، په هره جلسه کې هر سړی دا وایي چې صبر کوئ، د صبر میوه خوږه ده. د پښتانه په هر کتاب کې، که هغه په پښتو دی که په اردو دی که په هره ژبه ودته لیکل سوی دی، په اول سر کې دا لیکلي چې صبر کوئ، د صبر میوه خوږه ده. شتون له وختونو راهیسې نسل در نسل بس وږی تږی لوڅې پښې، بس صبر ته ملا تړلې ده، بس پروت دی، بس صبر کوي. بس دا یقین دی چې یو ورځ به ورور یو میوه راسي، هغه به ډېره خوږه وي. د چشي میوه به راسي پښتونه، چې نه ویني ستا و مخ ته خلک لښکرکشي کوي، چې کوم سړی تا ته دا خبره کوي چې صبر وکړه، ته نه وینې چې په هغه پسې 200 ګاډه پسې دي، وسله او توپکان یې په غاړه، هغه ځان په صبر ساتلی دی، هغه ځان وچ کلک په بې شرمي ساتلی دی. دلته څوک تا ته حق درکوي په صبر باندې؟ دلته ستا وجود چا منلی دی؟ دلته هر سړی د خپل مقصد د منزل دپاره منډې وي، جدوجهد کوي، شپه ورځ لګیا دی، ځان یې وسرو لمبو ته ورکړی دی، ځان یو ځای ته رسوي، او ته پروت یې چې صبر صبر. بس د صبر میوه خوږه ده. هر سړي، هر پوه، هر دانشور، هر مشر تا ته دغه وایي چې بس صبر کوه، د صبر میوه خوږه ده. د چې صبر ورخو عمر در باندې تیر سو، او یا کاله دی عمر دی تر 50 واوښته، تر 50 واوښته، تر 40 واوښته. ستا د نوح علیه السلام عمر دی چې ورور 900 کاله عمر دی. نو پښتونه وروره خلکو دوکه کړی، وروره ژوند په صبر نه کېږي. نه څوک راځي ولاکه یوه ګوله ډوډۍ په خوله کې درکړي، او تو دا 300-400 کاله کېږي بیده د صبر و میوې ته ناست یې، ولاکه په ټول زندګي ووینې، خلکو خطا ایستلی. دلته ورور ولاکه ورور ته حق ورکړي، ولاکه ورور و خور ته حق ورکړي، پلار ولاکه لور ته حق ورکړي. په داسې ټولنه کې، په داسې معاشره کې صبر کول ګناه ده. بې صبري ته ملا وتړي، یو ژوند زندګي برابره کوي.